ولادیمیر پوتین له څه پاسه 25 کلو راهیسې په واک کې ده، خو هغه څنګه دومره په واک کې پاتې شوی ده؟ راځئ په دې موضوع باندې یو څه نظر واچو. پوتین په 2000 میلادي کال کې ولسمشر په توګه وټاکل شو او بیا په تدریجي ډول خپل واک ورپسې وغځاوه، خو هغه تر 2008 میلادي کال پورې په خپل چوکۍ پاتې شو. په روسیه کې یو کس 2 وارې ولسمشرۍ دوره تیرولی شي. نو پوتین څنډې ته شو او خپل نږدې ملګری دمیتري میدوتوف ته د واک ترلاسه کولو اجازه ورکړله، خو د پردې تر شا د کنټرول و، تر هغې پورې چې بیا کرملن ته راوګرځېده او په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلاتو د راوستلو پر مټ هغه د 2012 کال او د ولسمشریزو ټاکنو ته بیا نوماند شو او دا ځل د ولسمشرۍ موده د 4 کلونو پر ځای 6 کاله وه. خو پوتین دلته هم بیا هم تم نشو. په 2020 کال کې په یو ټولپوښتنه کې دته د 2 دورو نورو کاندیدېدو اجازه هم ورکول شوله چې له 2024 راهیسې پیلېده او په دغه کال کې هغه ولسمشرۍ 15مه دوره په داسې وخت کې ترلاسه کړله چې نور کوم اپوزیسیون پاتې نه و. خو ډېرو لویدیځو هېوادونو دا ټاکنې غیر عادلانه وبللې، خو څنګه د خپل واک ته قوت وبخو؟ د چارو او پوهانو په وینا هغه زیاتره اقدامات د مطلق العنان د کتاب څخه سرچینه اخیستې ده. هغه په سیمه ییز سیاست د نظارت لپاره د ولسمشرۍ استازي وټاکل ترڅو د روسیې په ګوټ کې د کرملن کنټرول یقیني کړي او په اساسي قانون کې د بدلون راوستلو او د اپوزیسیون په وړاندې سخت چلند له کبله خپل ګوند یوازینی مناسب انتخاب وګرځاوه. په تیرو کلونو کې په روسیه کې په ټاکنو کې په تکراري ډول د لاسوهنې راپورونه ورکول شوي دي. همداشان پوتین رسانۍ د خپل واک لاندې راوستي دي او خپلواکه رسانۍ تړلې دي. پوتین یو داسې رژیم رامنځته کړی ده چې داسې ښکاري چې په آینده کلونو کې به هم دا په واک کې وي.